شنو چا ته پوسو ګل په غوتو کې څو پر دی ویل درې ویل دا خو د سم ټاکور شیخ دی ته معلوم دی ویل راته وی وای ویل غوتو کې درې پر دی یو صابون یو توله یو په جمی کې ګرمي په پوړ کې یخي به په خا په خلکو وی چې روپۍ پراته وا 10 روپۍ پراته وي نو درې پیری بغاګو کې جدا چا دی درې پیری بغا دا کوم کتاب دی ما درې پیری بغاګو کې دا بساتی دی ته وی لقطه دا بساتی کله مالک پیدا شو غلا به ورکی ک مالک پیدا نه شو به چې د پلار په کې ورکی جماعت کې هم نه لګی دا ناولي روپۍ دی ښا جماعت کې به پاکي روپۍ لګي نو به پلار کې ولګي او که چې ته مالک راغی به د جبه ورکی اسلام دسی وای ښا به دی ته وی لقطه مخدي مسلې ته پوس موږ څوک نه کوي دی وی مسلې ته پوس کوي چې کله غوانه ودرېږي غوا نن یو دونی غوړ ډوړی راغلی وخا غوا مې نه ودرېږي او یا مسله دا ده چې سبا مې شریعت دی مال شپې یو سړی 11 بجې راغی 11 بجې ورځ ما سبا له شریعت دی مال د خدای خاطر وکړ نشه مټینګ دی مال ته توکل په الله نو چې کله ځان پویا کو ځان قاضي کو هغه چې ورک دی د 2028 پورې خدای دی را باندې لیدل کې نو مې به لیدل دي مسله حل شو کنه په ما څه کوي مله اعلی موږ له خلک راځي چې غوای نه ودرېږي اعلی موږ له څوک راځي چې په پلوت اعلان دی هغه ته دا وی چې دوستا زویلا واده کې ما ته د دې زویلا چې واده کې نو دې زوی ته د خدي مسائل معلومې دي دې خدي ته د زوی معلومې دي ایا شنو چا ته پوسو ګل په غوتو کې څو پر دی ویل درې ویل دا خو د سم ټاکور شیخ دی ته معلوم دی ویل راته وی وای ویل غوتو کې درې پر دی یو صابون یو توله یو په جمی کې ګرمي په پوړ کې یخي به دا فرض دي غسل کې درې فرض دي خو څه به دا فرض نه دي نو د غسل فرض راته نه دي معلوم دا د اساغه راته نه دي معلوم هغه به ته وی چې دا دوه قنوت خراته وای کنه ولا نشکور کا ولا نکفر کا دام ځخه داسي او لم یلد ولا یولد او کو اخري ته دا وش پېټه کړی دی وشو دا ایمان راته و ایمان څه ته وای ایمان نه دی معلوم په دې ایمان به موږ جنت ته معلوم نه